یو سړی په خپل کور کې چرګه حلاله کړه او چرګه د چرګانو والا دکان ته ویوړو. دکاندار ته وی چې دا چرګه مال سپینه کا او ټک ټک کی وړه وړه کا. دکاندار وتی چې بس ټیک ته نیمه غنټه بعد راځه. سړی کور ته لاړو. لږ سات بعد دی دکان ته یو قاضي رالو د ریاست فیصلې چي کوي. قاضي دی دکاندار ته وی چې مال یو چرګه راکا. نو دکاندار وتی چې یاره جی ما سره خو چرګان ختم شوي دي. اوس د قاضي نظر په دغه چرګه باندې پریوتو. دا چرګه ولیدا په میز پرته وا. نو قاضي وتی مال دغه چرګه راکا. دکاندار ودی چې یاره جی دا خو اوس یو سړی راوړه او هغه ماته وی چې دا مال کټ کا سپینه کا دا خو پردای ده. قاضي ورته بخیر لالچ ورکو وی چې زبد له پیسې درکم او دا سړی رالی نو ته چې ستا چرګه خو الوتی ده. دی دکاندار وته یاره جی څنګه الوتی ده چرګه خو هغه په خپل لاس په کور کې ذبح کړی دي. نو زه به ته څنګه ویم چې دا الوتی ده. بهرحال قاضي وته وی چې فیصله خو به زما عدالت ته راځي. فیصله خو به زه کوم کنه. وی چې زه پوه شو زما کار پوه شو بس د پیسې والو مال چرګه راکړه. دکاندار مجبور شو چرګه ورکړه. قاضي لاړو. لږ سات بعد د چرګي مالک راغی. دکاندار ته وی چې څنګه چلې زما کار شوی دی کنه. دکاندار ودی چې یاره ما ستا غا چرګ سپیده والا خو والوته. اوس دا سړی ډېر حیران شو چې مړه چرګ څنګه والوته. خدای ظالم وای خو ما په خپل لاس حلاله کړی و. بهرحال خبره تکرار شروع شو. خبره جګړې ته ورسېده شرطه. دواړه په یو بل پسې شر لپاسې د جګړې ده. په لار یو سړی تېرېدو هغه ته دلته شر مه کوئ او لاړ شئ د قاضي عدالت ته. قاضي به درله فیصله وکړي. بس دواړه په دې راضي شو د قاضي عدالت ته روان شو. اوس په لار روان دي. په لار کې د یو مسلمان او د یهودي جګړه ده. دا دکاندار په دې نیت دي دواړو له ورالو چې د دواړو خلاصون وکړم چې یو بل خوږ نه کي. نو په دې خلاصون کې د دغه دکاندار ګوته د یهودي په سترګې کې وراله او د یهودي سترګه ړنده شوه. اوس خلک راجمع شو وایي یهودي له سترګه ړنده کړې ده وایمه جوړه شوه. دکاندار هم ډېر زیات ویلېدو چې دا خو ماته بله مسله جوړه شوه. خلکو وتې چې زه ځو قاضي له. خلک روان شو قاضي نه روان دي. اوس دا دکاندار په دې خپل زړه کې ډېر زیات یریږي چې ما سره خو قاضي د چرګي واده کړی چې د چرګي فیصله به در حل کړم. دا خو ماته بله مسله جوړه شوه. بهرحال په لار روان دي. د خلکو خیال چې اخوا شو نو د دکاندار منډې کړې وتښتېدو. دا خلک ورپسې دي. دا دکاندار یو جومات ته ننوتو او په جومات کې یوې دنګې منارې ته وختو. اوس د منارې په سر ناست دي. خلک ورته وایي چې راکوشه د قاضي عدالت ته ځو ناوخته کېږي او دا سړی نه راکوزېږي. بهرحال یو دوه درې کسه جومات ته به دې سړي پسې ورغله به د دکاندار پسې. نو د دکاندار چې ورته وکتو نو هغه د خپلې ویرې نه د خپلې یېرې نه د هغې دنګې منارې نه راټوپ کو. نو چې راټوپ کو په لار یو بزرګ یو ضعیفه سړی روان و په هغه د پاسه راپرېوتو او هغه په زګي مړ شو. بس دکاندار ته درېیمه مسله جوړه شوه. د بوډا سړي زوی را منډې کړې او دکاندار یې کلک ته مری نه ونیو. وایي پلار دې راله مړ کړی دی زه چې زو قاضي له. دکاندار ډېر زیات یارېدلی دی چې دا خو ماته د چرګې نه غټه مسله جوړه شوه. بهرحال دوی چې کله د قاضي عدالت ته ورسېد او قاضي دې سړي ته وکتو نو هغه چرګه ورته رایاده شو. په دې خپل زړه کې وخندل وایي زه د چرګې مسله خو راله خو د دې نورو خبرو نه قاضي نه و خبره. خو چې کله ورته دې خلکو دا نورې خبرې بیان کړې نو قاضي سره ونیو چې دا څه مسله جوړه شوه. بهرحال قاضي ووایي چې زما راز چاته ښکاره شي نو دې خلکو ته یې وایي چې زه دا ټولې فیصلې به نمبر په نمبر زه اورم. وایي چې اول چرګې والا راوله. چې چرګې والا یې حاضر کو نو چرګې والا ورته خپله قصه وکړه. نو دې قاضي دې چرګې والا ته وایي چې ته مسلمان یې. نو د چرګې مالک وتی چې او جی بېشکه زه مسلمان یم. وی چې ته په الله یقین ساتي. نو د چرګې مالک وتی چې بالکل بېشکه زه په یقین ساتم. نو وی ورته چې بیا خو به ستا په دې باندې هم یقیني چې الله پاک مړي ژوندي کوي او ژوندي مړه کوي. نو د چرګې د مالک وتی بېشکه جي زما په یقین دی. نو بیا د قاضي د چرګې د مالک ته وی چې ته څنګه بیا دا دعوه کوي چې دا دکاندار دروغ وایي. کیدای شي ډېر رښتیا وایي او دا چرګه الله پاک را ژوندی کړي والوتي. بس دغلته د چرګې د مالک سر ښکته کو. وی چې یاره جي زما نه غلطي شوې ده او زه دا سړی ما بخلی دی. د چرګې مسله ختمه شوه. د قاضي وی چې اوس یهودي را مخامخ کړی د چا چې سترګه ړنده شوې وه. نو چې یهودي رالی نو یهودي ورته خپله قصه وکړه. نو د قاضي ورته وی چې زمونږ د عدالت یو اصول دي. زمونږ په عدالت کې چې څوک ګواهي هم کوي که نه نو د یو مسلمان ګواهي او د دوو غیر مذهبو ګواهي دا مونږ یو برابري. مطلب د دوو غیر مذهبو ګواهي د یو مسلمان د ګواهۍ برابري. یهودي ورته ټیک ته چې ماته علم دی. وی چې دغه شان ستا دوه سترګې د یو مسلمان د یوې سترګې برابر دي. وی چې دا مسلمان به تاله اوس دا دویمه سترګه ړندوي. نو چې کله ستا دوه سترګې ړندې شي نو ته بیا د مسلمان یوه سترګه ړنده کړې نو تا ته به انصاف میلاو شي. دا یهودي ډېر زیات ویرېدو. وایي یاره جي بس زما یوه سترګه خو هسې تلې ده او په دې دویمه باندې به ژوند تېرومه او که دا دویمه مې ولاړه نو بیا به څه کوم. بیا خو به بیخي ړوند شم. وایي چې بس جي ما بخلی دی. یهودي هم لاړو. دویم کیس هم ختم شو. اوس دریم وایي کس حاضر کړی د چا چې پلار مړ دی. اوس دغه بوډا سړی زوی چې رالی هغه ورته چې یاره چې زما پلار یې وژلی د منارې نه یې پرې راټوپ کړي ما ته د انصاف میلاو شي.
قاضي وته چې تعالی بالکل انصاف درکوم حکم یو کو چی دکاندار د جمعات د منارې خواته بوزي او بیا د بوډا سړي د زوی ته حکم وکړو چې تو بلار شو د جمعات غ منارې ته بوخي جو په دې دکاندار برا ټوپ کې بس تا ته انصاف میلاو شي دی بم مړ شي نو د بوډا سړي د زوی وته یې رجو کدي اخوا دی خوا شو او زه پس مکه را پرې وتم نو قاضي وته دغه قاطع خو به خپلې بای دغه حساب کتاب د خپل دی دغه ذمہواری خو زنانه بس د بوډا سړي زوی ډېر وایي د وایس نه چې زومړ شمه وی چې یاره چې ما بخلې دی بس ما پلارو بس وفات شو بوډا شو نو د خبرې مقصد می دا دی چې قاضي دی پډلې کنه او قاضي دن را خوشالي نو که ته هر جرم کې کوا جیل ته بنځي دغه شان په هر اداره کې یو مشر قاضي ناسي هغه چې پترخ کې چرګ وړي کنه او خوشاله ساتي نو که هر جرم کې کوا په معاشره کې بچوت سترګي ګرځي ډېر ډېر مننه الله